زه خوشحاله یم چې د هغه ولایت نه یم چې کاکړ صاحب هم د همغه ولایت ده. 10 کاله چې په تحصیلات عالي کې وم د ما ارمان دا و چې یو څوک هارورډ نه فارغ شي. هېڅ افغان هارورډ نه فارغ نه شو چې موږ ته رانغی چې اسناد ورته ارزیابي کړو. کال ته فارغ شوی ممکن په هلته وظیفه اخیستې خو دلته رانغی. اوس مې چې دا مستند ولیده چې ډاکټر صاحب څو کاله مخکې له داسې یو پوهنتون نه فارغ شوی، دا د افتخار ځای ده. دویمه خبره به زه دا وکړم چې په شرق کې دغه څېړنوال، فیلسوف، ډاکټر، لیکوال دا د جزیرې حیثیت لري. جزیره څه خاصیت لري؟ مثلا یو جزیره په بحر کې هغلته ده، یوه دلته ده، یو بل سره اړیکه کې نه دي، ول چې منځ کې اوبه دي او هر وخت د دې امکان شته چې دا ډوب شي. خو په غرب کې لیکوال، فیلسوف او څېړندوی د سین حیثیت لري چې حرکت کوي. زه به تاسو ته یو مثال وایم. مثلا ابن خلدون په 9مه پیړۍ کې چې وزېږېده او دلته ډېر اثار وپنځول، خو کله چې مړ شو د مسلمانانو له یاده ووته. تر هغه وخته له یاده تر څو چې غربیان راغلل او دا سیمه یې ونیوله او د ده اثار یې ویې ژباړل په فرانسوي او انګلیسي. وروسته موږ پوه شو چې دا خو د موږ خپل ده، یعنې هغه د جزیرې حیثیت لري چې ډوب شو. خو په غرب کې فیلسوف او څېړنوال دا د سین حیثیت لري. مثلا تاسې سامویل هانټینګټون نوم حتما اورېدلی. د یوه نظریه وړاندې کړه د تمدنونو جګړه. له کومې ورځې چې دا مقاله نشره شوې ته دا نن چې مو ته خبرې کوو د ده د نظریې په تایید او په رد کې په سلهاو کتابونه، مقالې، تیزسونه او لیکچرونه هغه شوي دي. او تر څو چې غرب شته هانټینګټون ژوندی ده. نو هیله مې دا ده چې کاکړ صاحب د ابن خلدون په سرنوشت هغه نه شي سردوچار نه شي او ډېر خوشحاله یو چې دغه بنسټ رامنځته شوی ده چې هم کاکړ صاحب ژوندی ساتي او هم د ده اثار او داسې غونډې هم جوړېږي. خواهش مې له بنسټ نه دا ده چې د اثار که په ازبکي ژبه مو ژباړل شي ښه به وي. موږ د یوې ژبې لیکوال د بلې ژبې لیکوال نه پېژني. مثلا په فارسي کې چې څه لیکوالان دي ډېر کم یې پښتانه پېژني. ممکن هغه پښتانه چې فارسي پوهېږي هغه وپېژني، خو که پښتو کې کوم لیکوالان دي فارسي ژبې لیکوالان بیخي هغه پښتانه نه پېژني. مثلا دا کاکړ صاحب څومره ستر شخصیت ده، خو په فارسي ژبې هغه خلک یې پېژني چې د تاریخ متخصصین دي، ولې چې د هغې سر و کار له تاریخ سره د نور عام هغه یې نه پېژني، تحصیل یافتګان یا تحصیل کردګان نه پېژني. علت یې دا ده چې د موږ آثار باید له فارسي نه پښتو ته، پښتو نه فارسي ته، دا خو کېږي باید ازبکي ژبې ته هم وژباړل شي. د تاریخ په هکله یو ډېر مهم او مشهور فلسفي اثر ده او زه ډېر خوشحاله شوم چې ډاکټر صاحب دا په پښتو ژباړلی. تاریخ چیست؟ ډاکټر A.H. کار لیکلی ده، په فارسي ژبه کې ایران کې ژباړل شوی. یعنې د ما دا باور نه و چې دا اثر په پښتو ته هم راژباړل شوی. بلکل. خو بازار کې متاسفانه نشته. دا باید تر هر کتاب پلورنځي ورسیږي. په ده کې A.H. کار د تاریخ ډېر غټ څېړنوال د ډاکټر صاحب دلته شته ده. زه یو 5-6 کاله کېږي چې په دغه خصوصي پوهنتونونو کې تاریخ تدریسوم او د تاریخ د تدریس په لومړۍ ورځ کې د A.H. کار د کتاب لنډیز باید هر د تاریخ محصل پې پوه شي.